سلامونه او نیک هیله عصمت الله وحدت یم. ویلکم ټو انګلیش کلاس د انګلیسي ژبې ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوستانو موږ تاسې د شتون په فعلو باندې خبرې کوو. ټو به ورب یا وربي په انګلیش کې ورته ویل کیږي. لومړی راځو دوستانو د شتون د فعلونو یا هم د موجودیت لرلو فعلو باندې خبرې کوو، تعریف یې کوو او وروسته له هغو دا پیژنو چې کومه فعلو ته موږ تاسې د شتون فعلونه ویلی سو یا هم ټو به ورب ورته ویل کیږي. لومړی راځو دوستانو موږ تاسې د ټو به وربس پر تعریف باندې خبرې کوو. To be verb are used to show state and being the sentences. د شتون یا وجود لرلو فعلونه په جملو کې د حالت، وضعیت او موجودیت ښودلو لپاره استعمالیږي. تعریف یې تاسو په پښتو باندې ښه زده کړئ. ګورئ موږ تاسو په یوه جمله کې د شتون فعلونه یا شتون یو شی راته ښیي او یا هم حالت یو شی راته ښیي. ښه باید متوجه اوسئ دوستانو چې د شتون فعلونه موږ تاسو په یوه جمله کې حالت او یا هم شتون راته ښیي. او په ضمن کې موږ تاسې کولی سو چې دغه د شتون په فعلو باندې خپله جمله موږ تاسې په کومه جمله کې استفاده سوي هغه جمله ورباندې کولی سو چې سوالي حالت هم ورباندې واړوو. اوس راځو لومړی دا پیژنو چې کومو فعلو ته موږ تاسې to be verbs ویلی سو. To be verbs consist in am, is, are, was, were, be, been, being. دې ټولو ته د شتون فعلونه ویل کیږي. د موږ تاسې ډېرو سره کار ده او په ساده زمانه کې کار ځینې اخلو، په حال ساده زمانه کې کار ځینې اخلو، له am, is, are څخه کار اخلو، په تېره ساده زمانه کې له was او were څخه کار اخلو. اوس راځو په حال ساده زمانه کې چې موږ تاسې کار ځینې اخلو. I am a student. نو دلته am څه سو؟ د موږ لپاره فعل سو. کوم فعل سو؟ د شتون فعل سو، یعنې د ما موجودیت یې وښو. زه یو زده کوونکی یم. دا یم نه ده، دا ام ده. ام یعنې موږ ته وښوده چې زه یو زده کوونکی یم. He is هغه ده، a boy یو هلک. She is a girl هغه ده یوه نجلۍ. She is a girl هغه یوه نجلۍ ده. دا is دلته هم موجودیت وښو او دلته هم موجودیت وښو. It's a picture هغه یو تصویر دی. احمد is good. ګورئ دلته حالت موږ ته وښو. احمد ښه ده. احمد is good. احمد ښه دی. You are students تاسو زده کوونکي یاست. ګورئ یاست دلته څه ده؟ فعل ده، یعنې د موږ تاسې موجودیت یې وښو. We are teachers موږ استادان یو. You are a boy ته یو هلک. They are players دوی لوبغاړي. اوس راځو په دې باندې په تېره ساده زمانه کې یو خو حال ساده زمانه وه، اوس په تېره ساده زمانه کې موږ څنګه کولی سو؟ د مثال په ډول اوس موږ وویل چې زه یو شاګرد یم. که زه وایم چې زه یو شاګرد وم یا یو لوبغاړی وم یا دوی لوبغاړي ول، څنګه به موږ تاسې وایو؟ په ساده زمانه کې موږ تاسې د آی لپاره ام لرو او د هی، شي، اټ او احمد لپاره دلته که هر نوم یې مشکل نشته، خو سنګولر ناون باید وي، یعنې مفرد نوم باید وي. از ورته استفاده کوو په حال ساده زمانه کې. اما په تېره زمانه کې بیا موږ تاسې څه کوو چې مخکې یو کار سوی وي یا مخکې موږ ولو واز استفاده کوو. د آی لپاره، د هی لپاره، د شي لپاره، د اټ لپاره او د مفرد نامو لپاره یا احمد لپاره موږ تاسې له واز څخه کار اخلو. په مثال کې تاسو ته انشاءالله الرحمن موضوع ښه واضح کیږي. تېره ساده زمانه یا past simple tense ورته ویل کیږي. زه یو لوبغاړی وم. ګورئ دلته وم. I was a player زه یو لوبغاړی وم. He was هغه و. هر شی چې تاسو دلته نور سره اضافه کوئ کولی شئ چې اضافه یې کړئ. He was هغه و. She was هغه وه. It was هغه و. احمد was احمد و. نو تاسو وګورئ په تېره ساده زمانه کې موږ تاسې د دغو پنځو ضمایرو لپاره له واز څخه کار اخلو. دی، یو، وي لپاره په حال ساده زمانه کې موږ تاسې له ار څخه کار اخلو. په تېره ساده زمانه کې له ور څخه کار اخلو. مثلا تېره ساده زمانه په څه ډول؟ They were players دوی لوبغاړي وو. They were players دوی لوبغاړي ول. They were دوی وو. We were موږ وو. You were ته یا هم تاسو واست یا وی. ګورئ کولی سو چې مثلا they were players, we were players, you were players. تاسو لوبغاړي وئ. We were players موږ لوبغاړي وو. They were players دوی لوبغاړي ول. په همدې ډول باندې موږ تاسې دوستانو فعلونه انشاءالله الرحمن په حال ساده زمانه کې مو وویل، په تېره ساده زمانه کې مو وویل. په تېره ساده زمانه کې د دی، یو، وي لپاره ور استفاده کیږي او په حال ساده زمانه کې موږ تاسې د آی، هی، شي، اټ او احمد لپاره په تېره زمانه کې له واز څخه کار اخلو او په حال زمانه کې
د یو وی او د لپاره له ار څخه کار اخلو په حال زمانه کې له ار څخه مثلا ګور له یو سره ار راغلی له وی سره ار راغلی له د سره هم ار راغلی له دغه دریو زمایرو سره موږ تاسو له د څلورو زمایرو سره موږ تاسو له ار څخه استفاده کوو او پاتې سو د ای شي اټ او احمد لپاره ګور له ټولو څخه پرته له آی څخه چې ام ور سره راغلی د په حال ساده زمانه کې نو د هی شي اټ لپاره او احمد لپاره له اس څخه موږ تاسو استفاده کړی دوستانو درس په ویډیو په 2-3 ځلې وګورئ درس په ښه په منظم ډول باندې ان شاء الله الرحمن تعقیب کړئ په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ ونیسئ در سره ویلي کړئ کوم احیانا پوښتنه پیشنهاد یا هم انتقاد درلود کولای شئ چې له موږ سره د یوټیوب چینل له لارې په کومنټ کې شریک کړئ او د واتس اپ د ګروپ له لارې هم کولای شئ تاسو چې د پوښتنو په ګروپ کې له موږ سره خپل پوښتنه شریک کړئ ان شاء الله الرحمن کوم ستونزه درلوده په وخت سره به تاسو ستونزې ته رسیدګي کیږي او پوښتنو ته به ځوابونه درکول کیږي. Thanks for watching.